جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په مشرۍ د سټنډرډ عالي شورا لومړنۍ ناسته کې 24 سټنډرډونه تصویب شول. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سټنډرډ عالي شورا لومړنۍ غونډه نن د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 13مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د سټنډرډ ملي ادارې عمومي رئیس الله تمیم د دغه شورا دایمي غړو او د خصوصي سکتور استازو هم حضور درلود. محترم عبدالغني برادر اخوند په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا په برخه کې لومړني ګامونه اخلي چې اړتیا ده د سیمه ییزې او نړیوالې سیالۍ لپاره د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم محصولات او خدمات وړاندې کړي. د محترم الله صاحب په خبره سټنډرډونه د محصولاتو او تولیداتو د کیفیت او اعتبار تضمینونکي دي څو په ملي سیمه ییزو او نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي او په نړیواله کچه ومنل شي. د محترم الله صاحب په خبره هر سټنډرډ چې موږ په افغانستان کې تصویب او پلی کوو په حقیقت کې د هیواد د اقتصادي ودې او دوامداره پراختیا سره اساسي مرسته کوي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د سټنډرډ عالي شورا اساسي فعالیت ته په اشارې سره وویل د دغه شورا اساسي دنده یوازې د سټنډرډونو معرفي کول نه دي بلکې اساسي مسؤلیت دا دی چې د سټنډرډونو له مؤثر تطبیق څخه ډاډ حاصل کړي څو د هیواد د ملي ودې او پراختیا په برخه کې اساسي عملي ګامونه پورته کړو. هغه زیاته کړه دغه شورا به د یو ملي او بنسټیز مسؤلیت له مخې د موجوده او راتلونکو نسلونو د اړتیاو په نظر کې نیولو سره هڅه کوي چې د سټنډرډونو په تطبیق کې عدالت، شفافیت او د دوامدارې پراختیا اصل تأمین کړي. د محترم الله صاحب په خبره د سټنډرډونو مؤثر تطبیق به په تولیداتو کې د همغږۍ، د سوداګرۍ پراختیا، د اضافي لګښتونو د مخنیوي او د وخت سپما سبب شي. د دې ترڅنګ به د پرمختللو هیوادونو څخه افغانستان ته د نوې ټکنالوژۍ د لیږد سبب هم وګرځي. هغه پر ټولو ملي سوداګر او صنعتکارانو غږ وکړ چې د سټنډرډ عالي شورا له لوري د تصویب شوو سټنډرډونو په نظر کې نیولو سره با کیفیته تولیدات او محصولات هیوادوالو ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د سټنډرډ عالي شورا له ټولو غړو وغوښتل چې دغه لوی ملي مسؤلیت په پوره ژمنتیا، مسلکیتوب او اخلاص سره ترسره کړي او د شورا په راتلونکو غونډو کې له واضحو لاسته راوړنو سره ګډون وکړي. د غونډې ته د سټنډرډ ملي ادارې د تخنیکي کمیټې له لوري 24 نوي سټنډرډونه د بحث لپاره وړاندې شول. د دغو سټنډرډونو له جملې 14 د مشخصاتو او 10 د ازمایښت لارو چارو اړوند دي چې تر هر اړخیز بحث وروسته تصویب او ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته سپارښتنه وشوه څو یاد سټنډرډونه په ښه ډول تطبیق د سټنډرډ ملي ادارې وخت پر وخت څارنه ترسره او خپل راپور د سټنډرډ عالي شورا مشرتابه سره شریک کړي. دغه سټنډرډونه د خوراکي، ساختماني، نفتي، کیمیاوي او پلاستیکي توکو او همداراز نساجي اړوند دي. پر دې سربیره د سټنډرډ ملي ادارې د تخنیکي کمیټو له لوري د 3 سټنډرډونو په اړه بیا ځلې کتنه هم ترسره شوې ده. د یادونې وړ ده چې د سټنډرډ عالي شورا د ریاست الوزراء عالي مقام د 2083 ګڼې حکم پر اساس د روغتیا او مسؤلیت د ساتنې د کیفیت د تأمین، له مستهلک څخه د ملاتړ، د سوداګرۍ د اسانتیا، د واحدو قواعدو او معیارونو رامنځته کولو او د هغوی د تطبیق او چاپیریال ساتنې په موخه جوړه شوې ده. هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خونده کړم.